طالب وزیر سراج الدین حقانی په لومړي ځل د رسنیو په وړاندې څرګند سو او همدارنګه د لسګونه نارینه او ښځینه پولیسو له عمومي اکاډمۍ څخه په فراغت غونډه کې وینا وکړل دا چې نوموړي څه ویلي او یا د غونډه کې کومو چارواکو ګډون کړی بشپړ حال را سره همدغه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خلیفه سراج الدین حقانی په لومړي ځل د رسنیو پر مخ په ژوندۍ بڼه راڅرګند سو. د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی نن په پلازمینه کابل کې د پولیسو عمومي اکاډمۍ افسرانو په 14مه فراغت غونډه کې ګډون وکړ او په لومړي ځل د رسنیو پر مخ راڅرګند سو. نن ورځ 480 تنه نارینه او ښځینه پولیس د ملي پولیسو عمومي اکاډمۍ له 14مې لیسانس دورې څخه فارغیږي. یاد دې وي چې دا لومړی ځل نه دی چې نوموړی په عام محضر کې راڅرګندیږي، خو تر دې دمه یې د عکس اخیستلو یا خپرولو اجازه نه وه. سراج الدین حقانی فارغ سوو افسرانو ته په وینا کې وویل محتاجۍ ته به یې پرې نږدي او ټول امکانات به ورته برابر کړي. سراج الدین حقانی په خپله وینا کې په دولتي ادارو کې د ښځو د فعالیت یادونه هم وکړه او په دې هکله یې وویل دا چې ویل کیږي ښځو ته د تعلیم او کار اجازه نه ورکول کیږي، خو دا دی زموږ خویندې په دې مراسمو کې راسره سته، د فراغت سندونه اخلي او په خدمت کولو ګمارل کیږي. خو نوموړي په همدې وینا کې زیاته کړه چې هر ملت خپل کلتور، دود او دستور لري او باید دوی له خپلو اصولو تیرېدو ته اړ نه ایستل سي. ښاغلي حقانی وویل موږ له خپلو اسلامي او ملي اصولو نه تیریږو، له اسلام، ملت او هیواده دفاع زموږ مسؤلیت دی. دې کې دي نړیوال زموږ سره چنې نه وهي او نه دي هم دا د ځان لپاره ګواښ یا پیغور بولي. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته وویل حقانی صاحب په لومړي ځل د رسنیو مخې ته راڅرګند سو او له دې وروسته یې انځور خپرېدلی سي. سراج الدین حقانی د پخواني جهادي مشر جلال الدین حقانی زوی او د طالبانو مرستیال پاتې سوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته نوموړی د کورنیو چارو وزارت سرپرست ونومول سو. په تیرو څو میاشتو کې نوموړي د افغانستان ګڼو ولایتونو ته سفرونه کړي او همداراز یې کابل کې د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون ګڼو بهرنیو چارواکو او سفیرانو سره هم کتلي. خو طالبانو تر دې دمه پر خپلو رسنیو خپرو سوو عکسونو کې د ښاغلي حقاني څیره پټوله. طالبانو تر دې دمه استدلال کاوه چې د امنیتي دلایلو له کبله د سراج الدین حقانی څیره عکسونو کې نه ښکاره کوي، خو معلومه نه ده چې اوس یې ولې د نوموړي څیره ښکاره کړې. نوموړی همدارنګه د طالبانو د هغو مشرانو په ډله کې دی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست یا په عامه اصطلاح تور لیست کې شامل دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.